د بخښنې خدای په نامه ګورئ پاکستان خو تیرو 40 15 حتی 50 کلونو کې یا کله چې پاکستان د نقشې پر مخ تپل شوی دی دغه ورځ تر ننه پورې دوی د افغانستان سره خپل نیت ښودلی دی هغه نیت چې بد ورته ویلی شو دوی د افغانستان په مورد باندې تل هغه منفي کړنې او پلانونه یې پلي کړي په اوس کې هم دوی همغه پخوانۍ ستراتیژۍ پر مخ وړي او یا په لنډ ډول ووایو څنګه چې انګریزان د افغانستان دپاره یا د افغانانو دپاره غوښتل همغه ستراتیژي چې وخت کې پاتې شوي دي دوی اوس پلي کوي د افغانستان اړیکې د پاکستان سره باید په ځینو خاصو مسایلو ولاړې وي هغه دا چې که چیرې په افغانستان کې سوله راځي نو زموږ اړیکې باید د پاکستان سره ښې شي که په افغانستان کې امن نه وي نو د چیش په اساس باندې افغانستان یا افغانان د پاکستان سره اړیکې ښې کړي امریکا دې ته لیواله ده چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اړیکې ښې شي مګر په کوم اساس ښې کېدلی شي همدا پوښتنه ده فشار نه واردوي امریکایان پر پاکستان خو اړیکې غواړي چې ښې شي کیسه هم دغه ده دوی اوبه خړوي دواړه ملکونه اوبه خړوي او مایان نیسي پرون زموږ ولسمشر عمران خان لیدلي سره نن په کابل کې 3 چاودنې وشوي دا په څه معنا ده دا په دې معنا ده چې پاکستان د ترور د ډار د چاودنو د ځانمرګو د موټر بمونو څخه لاس نه دی اخیستی بلکې یو ځل بیا هم همغه څه کوي چې افغانان په خبرو کې نیسي د سولې خبرې ورته مخکې کوي او دلته خپل پالیسۍ او خپل ورانکارۍ پر مخ وړي امریکایان ولې علاقمند دي چې دواړه هیوادونه اړیکې د ښې شي حال دا چې په ځلونو په کاراتو د ښاغلي کرزي او بیا اوس ښاغلي غني لخوا مخامخ یا نامخامخ غوښتنې شوي دي چې پر پاکستان باید فشار وارد شي فشار نه دی وارد شوی هېڅ هم ځینې مواردو کې ځینې تاکتیکونه کارول شوي دي چې هغه فشار نشو ګڼلی چې د کابل توقع ده نو ولې بیا لیواله دي چې دا اړیکې ښې شي ګورئ امریکا په تیرو 18 کلونو کې نه دي غوښتي چې په افغانستان کې سوله راشي دوی د افغانستان جګړه د پاکستان سره په یو لاس سره نیولي او د جګړې پر مخ بیولې ده نن هم همدغه جګړه یې سره روانه کړې ده تر څو چې تر یو ځای ورسوي کوم ځای چې دوی هدف ورته ټاکلی اوس هم دوی چې امریکایان چې د سولې خبرې کوي یا د سولې خبرې پر مخ وړي دا هم زما په اند یوه هغه د هیلو ډکه پروسه ده کومې چې پخوا تیر شوي دي دوی افغانستان ته سوله نه راولي دوی افغانستان د سولې لپاره صادقه نه دي دوی په افغانستان کې سوله نه غواړي دوی په افغانستان کې جګړه ختمول نه غواړي ولې ځکه چې تر اوسه هغه خپلو اهدافو ته نه دي رسیدلي پاکستان د دغې لوبې اصلي کرکټر دی هغه کرکټر چې نو که فرض کړو ستاسو دغه فرضیه دا سمه وي چې امریکایان دا هر څه نه غواړي سوله نه غواړي جګړې ختم نه غواړي بیا د پاکستان سره زموږ د اړیکو د ښه کېدو هڅې بې ګټې دي هېڅ نتیجه نه لري د پاکستان سره زموږ هڅې په دې معنا دي چې دوی وکولی شي لا نور هم جګړې ته زور ورکړي کله چې زموږ اړیکې د پاکستان سره خرابیږي نو موږ د امریکا څخه غواړو چې فشار د وارد کړه په پاکستان باندې که زموږ اړیکې ورسره ښې وي نو موږ بیا د امریکا څخه دا نه غواړو چې فشار وارد کړي ګورئ په کوزه پښتونخوا کې د پی ټي ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ سرلاري رهبران دوه نیول کیږي په هغوی شکنجه کیږي په پښتنو باندې برید کیږي پښتانه ضربه کیږي ټپیان کیږي وژل کیږي شهیدانیږي ارګ دومره نه کوي چې د پښتنو د غږ د اوچتولو دپاره یوه اعلامیه خپره کړي ولې ځکه چې د ملي امنیت سلاکار هلته و په همغه ورځو کې پاکستان ته لاړم دې دپاره چې اړیکې بیا خرابې نه شي ورسره زه فکر کوم چې ارګ باید د افغانستان د سولې په اساس باندې یا د افغانستان د امر پر بنسټ باندې د پاکستان سره اړیکې وپالي اوس هغسې نه کوي اوس هغسې ځکه نه دي شوي چې اوس په کوم اساس باندې د عمران خان سره ګوري دوی په دې پوهېږي چې عمران خان سره که وګوري او که نه وګوري په افغانستان کې جګړه ده یو کوشش دی اصلا د پاکستان سره زموږ د اړیکې ښه والی کوشش نه دی بلکې دا زموږ په حماقت دلالت کوي په تیرو 18 کلونو کې په وار زموږ ولسمشران ورغلي دي دوی ته یې زارۍ کړي دي دوی ته یې ننواتې کړي په وار زموږ هیاتونه زموږ لوړپوړي ورغلي دي دوی ته یې ننواتې کړي چې ما کوئ د خدای په لحاظ د افغانان نور مه وژنئ دوی لا نور رالیږلي دي ډېره مننه کور ودان بیا هم تاسو سره ګرځو قلندر
ګورئ په وار وار پاکستان سره موږ اړیکې ښې کړې. پخواني ولسمشر کرزي د ورونو خطاب ورته وکړه، حتی دا یې وویل چې که چیرې هند په پاکستان برید وکړي نو موږ به د پاکستان سره درېږو، دوی زموږ ورونه دي. څه ګټه یې وکړه؟ موږ خو هسې هم لانده یو، نو چې موږ لانده یو په اور کې سوځېږو، جګړه روانه ده، د هره ورځ زموږ نه قربانۍ اخلي، د هره ورځ زموږ هیواد رنګېږي، د هره ورځ موږ په جګړه کې یو. موږ د پاکستان نه نور څه وغواړو؟ ولې اړیکې ښې کړو ورسره؟ دا په دې معنی چې اسلام آباد ته ما وژنې ده، ډېر ښه کوي، زه درغلم ننواتې بیا هم. دا یو ډول بېعقلي ده. پرېکونې څه ګټه لري مثلا؟ ګورئ که چیرې ما ته ځانمرګي رالیږي او په مقابل کې زه تروشه ټنډی نیوی شم، ورته نور څه نشم کولی، دا مې هم بس ده. انسان په وس ګناهکار دی. او که چیرې افغانستان ته بارود رالیږي، یو له دلایلو چې موږ ناکامه هڅې په بیا بیا کوو، یو له دلایلو د امریکا نه فشار ووسي. امریکایان یو وخت کې به تاسو رپورټونه اورېدلي چې امریکایان ولا چې کابل مجبور و د اسلام آباد سره ښې اړیکې ولري. شاید اوس هم امریکایان غواړي چې خپل اړیکې مو له ګاونډي سره ښې کړي. فکر نه کوئ چې دغه یو فشار ووسي چې ولسمشر یا ټیم یا خلک یې مجبوروي؟ ګورئ د افغانستان جګړه داخلي جګړه نه ده، د افغانستان جګړه کورنۍ جګړه نه ده، د افغانستان جګړه د امریکا او د پاکستان جګړه ده، د عربانو جګړه ده، اوس هم چې نیابتي جګړه ورته ویلی شو. امریکا تر اوسه نه دي غوښتي چې په افغانستان کې سوله راشي. که چیرې غوښتي وای نو په اسلام آباد یې صادقانه فشار راوسته او اسلام آباد ته یې ویل چې د خلک در وتړه، هر څوک چې دي. نه یوازې دا چې امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، بلکې د جګړې دپاره یې نور هم لاره هواره کړه. طالب یوه ډله وه چې د افغانستان د نظام پر مقابل جنګېده، په څنګ کې ورسره داعش هم پیدا کړه. القاعده او نورې تروریستي ډلې چې د افغانستان د نظام پر ضد باندې اوس جګېږي او تر شلو یویشتو ډلې ښودلي، هغه خو ځان ته دي. بنان زه وایم داعش یې راوسته افغانستان ته، د پروژه بیا هم ورکړه اسلام آباد ته. اسلام آباد پاکستان یو قراردادي شرکت دی، د دې جګړې قرارداد یو ځل بیا واخیسته او په افغانستان کې به د جګړه دوام لري. تاسو ولیدل 2 ورځې مخکې چاودنه په افغانستان په کابل کې وشوه، داعش اعلان وکړ چې دما وکړه. په جومات کې چاودنه کیږي، داعش په غاړه. بنان دلته مسله د دې ده چې امریکایان تر اوسه نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. ولې نه غواړي؟ ځکه چې زموږ سیاستونه غلط دي. موږ د امریکا نه دي غوښتي چې موږ ته سوله راکړي. موږ باید امریکا ته ووایو چې امریکا په کابل کې میشت دی، څنګه چې میشته یې که سوله راوړي سوله راوړه، که نه پښې دې سپکوه دغه ځای، زموږ نه یې پکار. د څه دپاره ماته دلته میشته یې؟ د دې دپاره چې زما پوځ ساتي. د پوځ پیسې د څومره چې موږ لرو په وږې نس هم موږ کولی شو. بیخي د وپاشل شو لکه څنګه چې په تیرو کلونو کې وپاشل شو. افغانستان د بیا وپاشل شي، خو د دې غم نه، د دایمي غم نه د موږ خلاص کړي. زموږ رهبران تر اوسه نه دي تولیدلي چې واشنګټن ته ووایي چې واشنګټنه اسلام آباد در وتړه، اسلام آباد لاسونه د پرېکه د افغانستان د جګړې څخه. په هغه وخت کې موږ ته سوله راتلی شي. په اوس کې په اسلام آباد فشار نشته دی، ګوډاګیانې درګرده اخته دي، ګوډاګیانې درګرده اخته دي تر څو چې د عمران خان تعهدونه دا هر څه هوایي دي. دا هیڅ دي. ګورئ دوی په موږ باندې، ما وویل چې په موږ باندې د احمقانو فکر کوي. رامولي د سولې میز د خبرو میز ته هم کینوي. دلته ځانمرګي درته رالیږي. ما وویل چې د نن په کابل کې 3 چاودنې وشوې، پرون وشوه، بله ورځ وشوه. دا په څه معنا دي؟ ماته ځانمرګي رالیږي، ماته باروت رالیږي او دوی د سولې خبرې پر مخ وړي. ټول لاره چې تاسو وایي مثلا د اړیکو د مطلق پرته له دې چې یو ډیپلوماټیک اړیکې موجود وي، د سفارتونو په سطحه سړې نور مو اړیکې تقریبا پرې کړې وه. هغه د شاه شهید پیښه چې وشول، هغې څخه وروسته پاکستان سره موږ یو مقاطعه غوندې حالات اعلان کړی وه. تر هغه وروسته پر پاکستان سره اړیکې ډېرې زیاته خرابه شوې، بیا ډېرې زیاته ښې شوې. اوس یو ځل بیا د ښه کولو هڅې کوو. یعنې ټول کوششونه مې کړی، هم د خرابو اړیکو هم د ښو اړیکو. نتیجه یې هم نه ده ورکړې. ولې نتیجه یې ځکه نه ده ورکړی چې موږ خپل اصلي هدف د لاسه ورکړی دی او نه پیژنو چې هدف هم څه دي. زموږ اهداف د پاکستان سره په اړیکو کې نه دی. زموږ هدف باید د واشنګټن سره وي. په هغوی فشار راوړلي. په امریکا موږ فشار راوړی شو، ډېر وایي نه شو راوړی شو. موږ ورته ویلی شو چې د افغانستان ووځه، دلته په خوښه نه ده راغلی، په زور راغلی ده، اما اوس ایستلی شو په زور. که په زور نه وځي موږ کولی شو چې طالبانو ته ووایو چې جنګ د برحقه دی. بیا نو جنګ د ځکه برحقه دی چې
امریکا راغلی دلته جګړه یې ساتلې ده، جګړه یې توده ساتلې ده، نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. بنان ته برحقه یې در سره یو. دوه لارې دي، یا امریکا افغانستان ته سوله راوړه، پاکستان د فشار راوړه. د څومره هڅې چې د سولې په مورد روانې دي دا اصلا عباسیات دي. ته ناستې کېږي د طالبانو سره، تر اوسه په دې موږ نه پوهېږو چې څه روان دي د طالبانو سره. د پردې اخوا څه شی دي؟ د افغانستان دولت ناخبره دی چې د پردې لاندې څه روان دي. اجرایه رئیس خو بیخي ناخبره دی. اجرایه رئیس ګورئ په داخل د حکومت کې ناخبره دی. پرون وایي چې لوی څارنوالۍ په مورد باندې وایي چې دا رشوتخواره دي. په خپله دی وایي د حکومت مشر دی. بنان اجرایه رئیس د نن ستونزو څخه نه دی خبر، بیرونیو څخه بیخي نه دی خبر، ولسمشر هم نه دی خبر. زموږ اړیکې د پاکستان سره چې رغول کیږي په خپله ځان عارضه کوو. د پاکستان سفارت باید په افغانستان په کابل کې موجود نه وای، ورتړلی وای، سوځولی وای او د دغه ځای شړلی وای. خپل سفارت یې باید راغوښتی وای. دوی خو موږ سره جګړه کوي، اعلان کړې جګړه کوي، اعلان هم نه ده. هغسې چې وایي چې نه اعلان شوې ده، نه اعلان شوې ده. په مستقیم ډول اسلام آباد دخیل دی د افغانستان په جګړه کې او موږ ورسره څه کوو؟ موږ ورته وایو چې ته وروري پنجاب ورور مې. پنجاب زموږ ورور کېږي نه. پنجاب زموږ د مرګ دپاره سامان غواړي.